In the morning session, we discussed. سلامونه درنو لیدونکو ستړي مو شئ له رسا تلویزیون څخه د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د مایوبینو نړیواله ورځ، د ننګرهار مایوبین او معلولین له چارواکو ګیلمن دي. نن که چېرته یو ډم معامله وای انډیواله نن به ورته غونډ چارواکي حاضر. د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې ښوونځي سرپناه نه لري. د خدماتو د وړاندې کولو نه عاجز یو. چارواکي وایي فراه کې 8 وسلوال مخالفین او 15 د ملي اردو سرتیري وژل شوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې محمد خان اسکزی د پاکستان او افغانستان سوله سره تړلې بولي. زما د وطن په مولا او د افغانستان په مولا کې دوه فرقه واضح دي. بشپړو خبرونو لیدو ته مو زه جلال یعقوبي هرکلی کوم. په ننګرهار کې د معلولینو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. یو شمېر معلولین د چارواکو څخه خوښ نه دي. دوی وایي چې حکومت د دوی ستونزې نه اوري. د استادانو، کارګرانو، شاګردانو، ځوانانو او میندو په څیر معلولین هم نړیواله ورځ لري چې هر کال د ډسمبر 3 د معلولینو د نړیوالې ورځې تر سرلیک لاندې نمانځل کیږي. بیا یادونه کوم چې نن ورځ د معلولینو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې د معلولینو په یاد او د هغوی په افتخار باندې دغه ورځ لمانځل کیږي. موږ هم د دې دپاره تدابیر ونیول او په څلورو برخو کې دغه ورځې دپاره د لمانځلې ته تدابیر لرو. دلته په ننګرهار کې هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورلمانځل شوه. په داسې ورځو کې تل د دوی ستونزې اورېدل کیږي، خو دلته حال بدل دی او معلولین شکایت لري چې د ستونزو اورېدو یې څوک نشته. نن دا د هغه چا یوه غونډه ده چې هغه دې وطن باندې ځان قربان کړی ده. نن که چېرته یو ډم معامله وای انډیواله نن به ورته غونډ چارواکي حاضر وو. خو نن د هغه چا چې هغه یې انډیواله نن وګوره صرف ماشومان پکې راغلي او هغه چارواکي نه راغلي چې هغه څوک دی چې غږ واوري. تقریبا 2012 کال نه زه تر اوسه پورې چاپېر یم، نه د کرکټ بورډ نه موږ ته څوک راغی، نه د ولایت نه. ټولې په تلویزیونونو کې ګوري، دا کې ګوري، رسنیو کې ګوري چې نابینیان کرکټ کوي. حتی موږ ته یو بیټ اوسه پورې د دولت د خوا نه موږ ته رانه کړ شو، یو جوړ بوټ موږ ته رانه کړ شو. دا زموږ چارواکي چې دي څلور دیوالو شاته ناست یا چې هغه خپل ځان نشي ساتلی، نو موږ ته به څه لاسرسی. معمول دی چې استادانو ته د هغوی د ورځې په ویاړ شاګردان ګلونه او بېلابېل ډوله ډالۍ ورکوي، خو معلولین بیا په دغه ورځ کې خپلې وړتیاوې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کوي. دغه سړی نابینا دی او د څه باندې 1000 تنو نابینایانو استاد دی او خپله په حقوق کې لیسانس لري. 1330 نفره ما سره راجستر دي په نابینایان چې دي کې ما سره خویندې هم دي، ورونه هم دي او کلانسال هم شته او اطفال هم شته. 1301 فعلا دپاره د افغانستان دپاره څېړونکو میټه 15 نفره نابینیان موږ تحت اسد د ټریننګ نیولي دي چې موږ دې دپاره د روزانه د تعلیم اسانتیا ورکوو. ورته د 8 بجو نه تر 11 بجو پورې نو 15 نفره نابینیان ما سره په 3 وړو ولایتونو کې په کونړ او لغمان کې زه نابینیان لرم چې زه هغې ته هفته کې هر یو ته بېلابېل رسیدګي کوم. کونړ ته هم زه سفر لرم، لغمان ته هم او داخل د جلال آباد کې. که څه هم په نورو برخو کې نندارتونونه جوړ شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې معلولین خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کوي. جهانزیب اشرفي، رسا تلویزیون، جلال آباد. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې امنیت ښه دی، خو زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که د حکومت پام ورته ونشي نو دا سیمه به د تعلیم له پلوه نور هم کمزوری شي.
د روداتو ولسوالۍ زده کوونکي په ښوونځیو کې د سرپناه، درسي مواد او د ښوونکو له نشتوالي سره مخ دي. رودات ولسوالي د ننګرهار مرکز جلال آباد ته یو له نږدې ولسوالیو څخه ده. اوسیدونکي وایي دا سیمه د امنیت له پلوه لږ څه ارامه ده، خو سره له دې چې امنیت یې ښه دی بیا هم حکومت څومره چې په کار و دې سیمې ته هومره کار نه دی کړی. د نورو ستونزو سره سره یو هم د ښوونځیو ستونزه ده. که د حکومت پام ورته ونه شي نو دا سیمه به د تعلیم له پلوه نور هم کمزوري شي. اوسیدونکي وایي د ښوونکو، درسي موادو او سرپناه کموالی یا بیخي نشتوالی هغه ستونزې دي چې د تعلیم پرمختګ مخه یې نیولې ده. نه امنیت خو الحمدلله دلته بالکل پوره تامین دی، هیڅ مشکل نشته دی. په تمام ولسوالۍ کې ښوونځي شته دی، خو اکثره ښوونځي سرپناه نه لري، د ښوونکو کمبود دی او هغه تختې او نور لوازم چې کوم دي هغه هم نشته. یو بل اوسیدونکی د روداتو زنګوکس کلي د ښوونځي په اړه وویل چې 2000 ماشومان یې په سپین میدان کې زده کړې کوي. فعلا دپاره م زنګوکس کاری موږ ورته زموږ ماشومان هغلته په ډاګ ناستې نه کوټه لري نه خیمه لري او تقریبا چې 2000 ماشومان زیاتو کم په ده کې زده کړه کوي، خو هغه سرپناه هم نه لري. موږ غواړو چې په دې خوا او شا کې نور کارونه موږ ته وشي، ښه پروژې نور راشي. د ننګرهار پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواري دغه ستونزه پر راغلو کډوالو اچوي او وایي ننګرهار ته تر 80 سلنه ډیر کډوال راغلي. د شینواري په وینا چې پوهنې ریاست هومره درسي مواد نه لري تر څو رودات ته کډوال شوي خلک ترې برخمن شي. د هغه ورځې نه چې د بیرته راستنېدونکو کډوالو بهیر پیل شوی دی او ثابته شوې ده چې 80 سلنه کډوال په جلال آباد کې پاتې کیږي، نږدې 15,000 خوا او شا کې زده کوونکي موږ نوي جذب کړي دي چې متاسفانه موږ دوی دپاره د خدماتو د وړاندې کولو نه عاجز یو. هغه خدماتو کې کتابونه دي، مثلا نورې کمې اړتیاوې چې دي، نو دغه شاګردان موږ تر اوسه کوشش کړی چې زموږ په ګودامونو کې کتابونه موجود هغه هم ورکړي، خو د هغې باوجود هم کیدای شي داسې ډېر زده کوونکي چې هغوی ته لا کتابونه نه رسېدلي. هیره مو نه وي چې په مرکز جلال آباد کې هم داسې ښوونځي لږ نه دي چې زده کوونکي تر شین اسمان لاندې زده کړې کوي. عبدالواسع پوپلزی، رسا ټلویزیون، جلال آباد. په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د 2 بیلابیلو عملیاتو پر مهال 9 نوي بورې په چاودیدونکو توکو کې کاریدونکي کیمیاوي سره نیولې ده. په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د 2 بیلابیلو عملیاتو پر مهال 9 نوي بورې په چاودیدونکو توکو کې کاریدونکي کیمیاوي سره نیولې ده. په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن شراقه فقیري د یاد قل اردو په مقر کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او هم یې نیول شوي سره او په تړاو یې نیول شوي کسان خبریالانو ته وروښودل. فقیري وویل چې د یاد قل اردو د 4مې پلې لیوا منصوبین تیره شپه په جلال آباد ښار کې او د سره رود ولسوالۍ په شیخ مصري سیمه کې د لومړنیو اطلاعاتو پر بنسټ عملیات ترسره کړل چې 9 نوي بورې فاسفورس کلورایډ سره یې ترلاسه کړه. نوموړي زیاته کړه چې په هره بورۍ کې 50 کیلوګرامه سره ځای پر ځای شوې وه چې ټول اندازه یې 4950 کیلوګرامه کیږي. هغه ویل چې د دغه کیمیاوي سرې په تړاو 4 کسان هم نیول شوي چې اوس تر لومړنیو پلټونو لاندې دي او وروسته به یې قضیه امنیه قمندانۍ او څارنوالۍ ته ولیږل شي. به تعداد 95 بوری مواد کیمیاوی که از این اکثرا انفجارات انتحارات استفاده میشه، نوع فاسفورس کلوراید که مواد کیمیاوی است که در 2 محل، یکی در شهر ننگرهار و یکی در ساحه شیخ مصری ولسوالی سخرود اینا دستگیر شدن. که مواد با این مواد 4 نفر هم دستگیر شده که اینا در 2 محل دستگیر شدن که جمع این مواد 4750 کیلوگرم میشه که یک مواد بسیار خطرناک است. د قل اردو د مطبوعاتو مسؤل د معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو پلان درلود چې د یادو موادو په مرسته بیلابیل ماینونه جوړ او په ننګرهار ولایت کې خونړۍ ترهګریزې پیښې رامنځته کړي. د ریپورټونو پر بنسټ فاسفورس کلورایډ سره په چاودیدونکو توکو کې استعمالیږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي پرې هیواد ته د راواردېدو بندیز لګولی و. د یادولو دا چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې هم د ننګرهار امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 کیلوګرامه همدا ډول سره نیولې وه. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافقنامې د پلي کولو اجرایوي ګډه کمیټه وایي چې
د حزب اسلامي د 400 بندیانو لیست د څېړلو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوی دی. د دغې کمیټې رئیس اکرم خپلواک نن له رسنیو سره په خبرې کې ویلي چې له څېړنو وروسته به دغه لیست ولسمشر غني ته هم واستول شي. نوموړي وویل چې له څېړنو وروسته به یوازې د حزب اسلامي پورې اړوند سیاسي بندیان له زندانه خوشي شي. په همدې حال کې د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوي مشر محمد کریم امین له رسنیو سره په خبرې کې ویلي چې د دوی د لومړنیو معلوماتو پر اساس دا مهال د حزب اسلامي 2.5 زره په بخښنې سره 2600 بندیان د افغانستان په زندانونو کې دي. امنیتي چارواکي وایي فراه کې د ملي اردو ځواکونو 9 کسانو او شاوخوا 10 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په سیمه کې ځینې سرچینې د ملي اردو تلفات لوړ ښیي. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ملي اردو ځواکونو 9 کسانو او شاوخوا 10 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په سیمه کې ځینې سرچینې د ملي اردو تلفات لوړ ښیي. د 200 ظفر قل اردو د 2مې پلې لیوا قمندان برید جنرال میر اسدالله کوهستاني وایي چې وسلوالو مخالفینو تېره شپه د فراه د مرکز اړوند په شمالګاه سیمه کې د ملي اردو پر یوه پوسته برید وکړ او څو ساعته نښته رامنځته شوه. د هغه په وینا په دې نښته کې د ملي اردو 15 تنه او د وسلوالو مخالفینو 8 تنه وژل شوي دي. دغه راز دی وایي چې په نښته کې د اردو 4 تنه او د مخالفینو 14 تنه ټپیان دي. خو شمالګاه ته سیر مسور کلي اوسیدونکي عبید الله وایي د معلوماتو له مخې په دې نښته کې د ملي اردو 14 کسان وژل شوي او 2 تنې وسلوالو مخالفینو ژوندي نیولي دي. خو هغه وویل چې دی په دې نښته کې د وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو ویلي چې یاده پوسته یې نیولې او په دې نښته کې د دولتي ځواکونو 21 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې او 4 ټانکونه یې ویجاړ شوي دي. طالبان وایي چې په دې نښته کې د دوی 1 تن ټپي شوی دی. هغوی ویلي چې له پوستې څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. شمالګاه د فراه له ښار څخه شاوخوا 15 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته سیمه ده. یوې څېړنیزې ادارې ویلي چې د سوریې په روانو جګړو کې تر 1000 زیات جګړه کوونکي افغانان چې د اسد رژیم په ملاتړ جنګېدل وژل شوي دي. یوه څېړنیزه اداره وایي د سوریې په جګړه کې تر 1000 زیات افغانان چې د ایران لخوا د جنګ لپاره لیږدول شوي وو وژل شوي دي. د منځني اسیا د چارو څارونکې یو څېړنیزه اداره میمو په خپل پروني راپور کې ویلي دغه افغانان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي دي. راپورونه وایي دغه افغانان د ایران لخوا سوریې ته لیږدول شوي وو. از کجا اومدی؟ از ایران. از ایران اومدی اینجا. تو در سوریه الان هستی؟ بله. اجا من ایران هو هلا في سوريا. برای چی اومدی اینجا؟ ایران برای جنگ اومد. اومدی برای جنگ سوریه. اجا میشان يحارب مع الايرانيين لسوريا. تو ملتي كي بود؟ ما ملت افغانستان. هو من قوميه الافغانيه. په راپور کې ویل شوي له دغو افغانانو سره ژمنه شوې وه چې د میاشتې به $1500 معاش او په ایران کې د استوګنې اسناد ورکول کیږي. پوښتنه دا ده چې کومې کړۍ یو ولې افغانان د سوریې جګړې ته هڅوي؟ دا د بهرني د ګټو د خوندیتوب دپاره تعداد اشخاص او افراد او سازمانونه دي چې کار کوي. یوه برخه یې دا ده. بله برخه اساسي برخه یې دا ده چې ولې حکومت د دې مخنیوی نه کوي. دا په کراتو باندې موږ او تاسو زموږ هیوادوال انتقادونه هم چې کړي، اعتراضونه چې کوو، وړاندیزونه کوي، هغه پر دغه بنیاد باندې چې دغه زموږ نظام چې دی ډېر کمزوری په فساد تکل نظام دی. دلته د اشخاصو د افرادو د ډلو نه دا نظام جوړ دی. د ملي ګټو پر بنیاد باندې که دا نظام جوړ وي او ملي ګټې پکې خوندي شوی وي نو زموږ ځوانان نن د سوخت لرګي په څېر ورنه د یمن په جګړه کې او د سوریې په جګړه کې او د لیبیا په جګړه کې کیدای شي د نور هیوادونو په جګړو کې ورنه استفاده نه وي شوې. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر غړي بیا حکومت په کمکارۍ تورنوي. دوی وایي افغان حکومت د خلکو ته سپینې خبرې وکړي. همین نفرهایی که یعنی در سوریه و عراق میره تعدادش که زنده پس میآید شما باور کنین که یک بمب انفجار میکنه داخل افغانستان که جنگای مذهبی را دامن میزنه. چرا ارگانهای کشفی، چرا وزارت خارجه افغانستان، چرا دولت افغانستان شفاف صحبت نمیکنه با مردم افغانستان؟
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې په خپل یو راپور کې ویلي و چې له 2014 میلادي کال راهیسې ایران په زرګونه افغانان په غیر قانوني ډول د سوریې جنگ ته لیږي. دا کورني خبرونه بهرني خبرونه هم لرو خو تر لنډې دمې وروسته. Morning session, we discussed in the morning session, we discussed بیا هم ښه راغلاست. دا هم بهرني خبرونه. له برېټانوي ښکېلاکه د نیمې وچې د ازادۍ اخیستلو یو وتلی مبارز خان عبدالصمد خان اسکزي 43 تلین ونمانځل شوه. د غونډې پر مهال محمود خان اسکزي د افغانستان او پاکستان سولې سره تړلې وبلله. له برطانوي ښکېلاکه د نیمې وچې د ازادۍ اخیستلو یو وتلي مبارز خان عبدالصمد خان اچکزي 43 تلین د دسمبر په 2 نیټه په پښین ښارګوټي کې په یوه لویه ولسي غونډه کې ونمانځل شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي په ګډون د دغه ګوند نورو غړیو د خان شهید پر مبارزه رڼا واچوله. دوی زیاته کړه چې هغه د خپل ژوند تر نیمایي زیاته برخه د ازادۍ لپاره د مبارزې پر سر پر زندانونو تیره کړه. د پښتونخوا سیاسي مشر محمود خان اچکزي د غونډې برخوالو ته په خپله وینا کې ویل چې له افغانستان سره د روغې پرته نه پاکستان او نه دا سیمه د پرمختګ پر لور تللی شي. د افغانستان او پاکستان دولت باید د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ لپاره د روغې جوړې او امن لاره خپله کړي. زما د وطن په مولا او د افغانستان په مولا کې دوه فرقه واضح دي. د افغانستان علیمدین وطن مور بولی، پر وطن جنگ کوي، پر وطن مړی کوي، ځان پر وژني بل پر وژني، وایي دا خاوره زما ده، د دې واک به زما وي. د افغانستان علیمدین پښتو ژبه لیکي، پښتو ژبه وایي، پښتو باندې خبرې کوي، پښتو شاعري کوي، پښتو لیکي. مولوي صاحب ته زما د وطن یې. د اچکزي په خبره پاکستان له یوه داسې خطرناک حالت سره مخامخ دی چې لږه تېروتنه به دغه ټوله سیمه د اور لمبو ته ټیل وهي. اچکزي وویل تر ټولو لومړی باید له افغانستان سره سوله او امن راپیل شي. قانونو دغه ټولې دعوې چې دوی کوي لکه د اقتصادي راهدارۍ، سوکالي او پرمختګ دعوې دا به ګردې په سین لاهو شي. چې کوم اسلام کې راولي زه دې ورکړی. هند ته د سفر پر مهال به ولسمشر اشرف غني د دغه هیواد لومړي وزیر سره د دفاعي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. ټاکل شوې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کنفرانس په هند کې جوړ شي چې افغان ولسمشر به د ګډون په موخه دغه هیواد ته سفر وکړي. As the co-chair with Afghanistan, India put forward certain suggestions to enhance regional cooperation within the heart of Asia. کابل د افغانستان په اړه د استانبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د آسیا زړه کنفرانس د هندوستان په امرتسر ښار کې پیل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د لیندۍ په 14مه په ټولنیزه شبکه ټویټر کې لیکلي چې د یو د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جی شنکر په ګډه د دې کنفرانس مشري کوي. This year, the ministerial conference will be co-chaired by the Afghan foreign minister, and on our side, it will be the finance minister. We have not received any request from Pakistan for a bilateral meeting on the sidelines of the Heart of Asia ministerial conference. هغه زیاته کړه چې د دې کنفرانس په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. په دې دوه ورځني کنفرانس کې چې نن د لیندۍ په 14مه پیل شو، د شاوخوا 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودي هم پکې ګډون کوي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې په امرتسر ښار کې د دې کنفرانس لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سرچینې زیاته کړې چې په دې کنفرانس کې به د افغانستان او د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې هم وشي.
د استانبول پروسې د آسیا زړه کنفرانس په 2011 کال کې په دې موخه جوړ شوی و چې په افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ، سختدریزۍ او غربت په له منځه وړو کې همکارۍ زیاتې شي. دا له رسا تلویزیون څخه د دې ساعت وروستي کورني او بهرني خبرونه تر بیا ښې چارې. In the morning session, we discuss